बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ټول ته اول سلام کوم او تاسو شکریا ادا کوم چې د ګورو چم کې راغون شوی خو یو څو خبر تاسو مخه تقدمه دا جنید باچا غواره د خپل د پاټه راغي ودرولما دا څه ده کنه وی ودرومو وای الیکشن تا دی جنید باچا تمرنګو کو مې جنید باچا تکم سیټ ته ودلېږي جنرال تا مې چې ته جنرال ته ودرېږي نو کم اس کم تا ته نو ودرېږي هولې کم از کم تا ته ځکه نو ودرېږم کبای جانا کدا وټ مونږ تقسیم کو نو زمونږ ناظمی بیا بل خوازي دا دې غواړي خلک دا مخامخ ناشته رنګ مور پسې وکړو مې جنید باچا زما ټیکټ شوی د جماعت اسلامي د طرفه خو مې چې ته ودرېږې نو بای تا ته نو ودرېږم هغې تمام مکمل انکار وکړو مې زه نه ودرېږم الیکشن ته دا ورور مې د یوت ته دغه کو یوت ته ودرو والله زما د الیکشن ښه شوق کېږي ځکه چې یو سړي کې یو خپله چې یو دغې نو هغه شوق کېږي چې الیکشن ته ودرېږم خو صرف په دې خاطر باندې ونه درېدم چې بھائی دا ووټ راغونډ شي که دا ټوټې شي نو بیا زمونږ ګوره دا 15 کاله پس دا وټونه ګوره هر وخت نه دا 15 کاله پس او 15 کاله پس چې وټونه کېږي بیا چې 15 کاله پس راځي نو بیا به خدای خبر چې یو که نه به یو نو دا ووټ چې دا ډېر قیمتي شي دی ګوره په دې باندې تاسو یو سړی چې دا ووټ تاسو استعمال کې صحیح طریقه باندې او صحیح طریقه باندې استعمال شو صحیح خلکو ته ملو شو قانون هم کېږي هر څه به کېږي او که داسې سړي ته مو ووټ ورکړو چې هغه د کار کول هم نه کار هم نشي کولی نو هغه ووټ تاسو بې ځایه کو مکمل مو ختم کو نو ټولو ته دا خواست کوم چې دا ووټ نه دی دا ګورې معمولي څیز نه دی چې تاسو وایئ چې ووټ دی بس یو څیز له مې راوبغه او بس رالم دی دې باندې به ښه سوچ کوئ ښه سمجھ به کوئ 8 کسان درته ولاړ دي مقابلې ته څومره دي 8 کسان درته ولاړ دي په دې 8 کسانو کې به مکمل ځان له دا مخې ته کېدی چې یاره زمونږ د دې کلي د پیدې دپاره که جنید د کلي د پیدې دپاره نه دله به م ووټ نه ورکوي ګورې ده دپاره نه غواړم که د کلي د پیدې دپاره لومبی زمونږ د کلي پیده را چې زمونږ د کلي پیده پکې نه په سړي باندې څه کوو چې غټ غټ بیانونه کوي لومبی زمونږ د کلي پیدې ده تاسو به سړي ته وګورئ چې بهجانه دا سړی فارغ دی ماته که فارغ نه دی ماته دې زما دا کار کولی شي که نه سبا به ده پسې زه ګرځم بای دې ماته په دیره کې ناست دی د سره ګاډی شته د سره سیسټم شته دې زما مسایل حل کولی شي په تاڼه کې حل کولی شي بره راله خبره کولی شي نو تاسو به خوب سوچ پې وکړئ نو بس جنید باچا ته خواست کوو چې راشي یو څو خبرې وکړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما د کلی مشرانو کشرانو امزولو په جمع السلام علیکم د سلام نه بعد زه ستاسو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو دوره په ګڼ تعداد کې وخت وباسو مال مو دا دوره عزت راکړو تاسو ته پته ده چې په دې کلي کې په هر علاقه کې تقریبا د بلدیاتي الیکشن آغاز شوی دی او ورځې اوس ډېرې نږدې دي نو تاسو خو ټول خبر یې دي چې بهی داسې زمونږ دلته کې 8 کینډیډیټ ولاړ یو مونږ سره زما ټولو علاقو کې دغه شان ولاړ دي خو تاسو ته پته ده چې بهی تاسو به د هر څیز کې دې ته ګورئ چې بهی د علاقې له څوک ترقي ورکولی شي څوک کار کولی شي څوک د عوامو په مسایل پوهېږي چا سره یو ویژني چې بهی هغه تاسو ته پته لګي چې بهی د کلي په مسله یا د یو چم په مسله دی پوهېږي چې د چم کې مسله څه ده لکه بعضې خو به خلک یې ډېر به ولاړي مونږ سره نور وروڼه بهیان به هم زمونږ ډېر ولاړي خو هغې ته دا اندازه به نه چې بهی دې چم کې د ټول نه مین مسله څه ده په هغې چم کې مین مسله څه ده دې سیز ته به تاسو سوچ کوئ چې بهی هر چم کې ډېرې غټې غټې مسلې شته د هغې دپاره دا ده چې داسې ښه مشران یا مشوره یا مثال زمونږ په ذهن کې یو د دې دپاره ډېر غټ سوچ پروت دی چې بهی مثال په دې چم کې مسله د څه شي ده په هغې چم کې د اوبو د نکاسۍ یو غټه مسله ده داسې په هر چم کې ډېرې غټه مسلې شته چې د هغې موږ لومبې هغه شان اواري وکړو بل خبره دا ده چې دلته کې خو دعوې ډېر خلک کوي چې بهی ولاړ یم پلاني چل مې وکړ ډینګري چل مې وکړ تاسو ته ما نن 6 میاشتې مخکې تقریبا ویلي په ګرمۍ کې چې بهی دلته دا لارې لا کېدي لا د دې مدرسې لارې کېده نو موږ تاسو ته ویلي چې بهی دلته کې دا د ادبګرو روډ د دغلته نه واخلې تر دې رنګ روډه پورې تر دې حافظ صاحب دي تر کورونو تر مازو دا ما هغه ټایم ویلو چې دا مونږ ورکړی دی عطیف خان له دا منظور شوی دی د پی سی 1 شوی دی نن 4-5 ورځې مخکې د دې منظوري راله دا ټینډر شوی دی سی ان ډبلیو کې دا په تارکولي روډ دا منظور شوی دی د الیکشن نه پس به په دې ډېر تیزۍ سره کار شروع شي
د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو موږ له چې کله دا فنډ راغی په دې فنډ باندې موږ ډېرې جګړې کړې دي هلته ډېرې ګویمې مو کړې دي موږ سره داسې حالاتو کې دلته زموږ د کلي د جرګې ممبران دي چې هغې موږ سره دي میټینګونو له تللي دي موږ سره هغې هلته کتلي دي چې موږ هلته کې د دې د کلي د مفاد دپاره موږ ډېر غټې جګړې کړې دي چې بهی که زموږ د کلي مفاد نه کېږي نو بیا موږ ورې نه پارټي کو نه داسې منډې تړلې کو هسې موږ راوتې صرف د دې دپاره یو چې بهی دا مخکینی چې څومره تیر شوي دي تاسو کتلي دي که ممبران دي ناظمان دي عیني او هر څوک چې دي تاسو ولیدل چې په دې لسته کاله کې ټک کار نه دی شوی هېڅ څه دغه نه دي شوي د هغې نه بعد چې کله مونږ راغلو دې میدان ته راووتو بهی په لږ فنډ کې تاسو وکتل دلته مونږ د کانکریټو کم سے کم د 3 کروړو دا لارې برابر کړې تاسو وکتئ چې دا د جاوید دی لار ده دا د مدرسې لار ده هغه افغانۍ لار ده او سره مونږ د عثمانزو لار هم په CNW روډ کې اچولې ده د هغې هم PC1 شوې ده منظوري به تاسو ووینئ دې څو ورځو کې چې څنګه دا دبګرو د روډ راله داسې به دغې روډ راشي انشاءالله بل دا ده چې دې کې ورسره مونږ دبګرو دا پول تاسو لیدلی چې ډېر تنګ دی وړوکی هم دی د دې منظوري هم دې سره شوې ده دا به ورسره ښه پلن او لویي ده ورسره د دې نه علاوه تاسو ته پته ده چې مونږ په اکوخیلو چم باندې جنازګاه دپاره 60 लाख روپۍ منظوري کړي دي د هغې PC1 هر څه شوي دي هغې سره د کاکاجي بابا د لار یو ایراب کې دیوالې کو په هغې کې څه ملګرو داسې کار کړی دی زمونږ د کلي کسان دي چې رواني هغه ټیم جوړ کو چې بهی داسې کار دی چې ورکه د دغو پېکني نوم بدنام شي ټول کار خو زما په لاس باندې و هغه خالد بهی څه فنډ راوړی یو 20 लाख روپۍ هغه کار پې سټارټ و هغه چې دی بند کړ نو هغې خلکو ګوته نیسله چې کنه یاره کېدی چې دی بند کړي هغې کې مال اجمل الله فضل حد لا دا ټول ملګري راله چې بهی دا کار به ته په دې هفته کې شروع کړې دا دی بند کړی دی او ستا پې بدنامي کوي هغې پسې موږ منډې تړلې وکړې په هغې باندې چې کله ما بیا ټیکهدار انجینیر او SDO صاحب راوسته نو په هغه پول باندې موږ هلته ودرېدو د کاکاجي په بلار باندې هغه تصویران یې نن هم په فیسبوک شته او په هغې بالکل د عابد بهي مو هغه ویډیو هم شته پرته ده تاسو یې کتلی شئ د هغې منظوري پې دوباره موږ وکړه هغه شی موږ بحال کړو د 20 نه مې وله 40 लाख کړی هغه لار مو سره وکړه د دې نه علاوه تاسو ته پته ده چې بهي تاسو وکتل چې موږ دارې په ټینکې چم دا یو 100 ټرانسفارمر و د هغې ډېره غټه مسله روانه وه چې په هغې نیم د بېزاد خیلو چم و د میاګانو چم هم و ټینکې چم پې مالت ټول پروت و هغه به روزانه سوځېده هغې موږ ته ووایي چې بهي دې له څه بند وکړې دې نه کېږي د دې نه واړه واړه لین بوزې ټرانسفارمر چې دا موږ ته لوډ کم شي هغې کې موږ د عاطف خان نه ځان له ټرانسفارمر یې راوړی چې بېزاد خیلو چم ته ما یو ټرانسفارمر شپږو ډانکې 11000 لینونه په هغه ټایم هغه موږ بوتو او هغه ټرانسفارمر مو لګو لوډ ترې کم شو بل ټرانسفارمر مو دې خوا د شهید بابا سره ولګو چې دغه لوډ مو تیم دې خوا کم کو نو اوس هغه ټرانسفارمر هم له سوځي هغه کارونه مو هم ترې واخیستلو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو وګورئ په دې خپل کلی کې په دې باغچه ډېرې کې وګورئ صرف دا کارونه نه دي مونږ ته کم سے کم 16-17 کروڑ روپو کار راوړی دی تاسو وګورئ نو هسپتال د ویښه بالکل مو نوی کو ټینکې مو په یو میسج باندې تلر کړی ده را پرېوته نقصان یې کو مونږ ورته وایي د دې نه به ډېر غټ نقصان وشي او زمونږ دغه دارې مشوره دا ده چې مونږ هلته وینا کړې ده چې که دې باندې سولر ټیوبویل منظور شي چې اړو چا پسې بیل نی او دغه چا په شیشو چلیږي بل د هغې نه علاوه که تاسو وکته د بل سکول باندې کار وشه د باغچیر شمال خان کاکا د کور شاته سکول د سره مو نوي جوړ که مکمل داسې د کنډو روډ ته وګورئ په هغې باندې مکمل کار روان دی تقریبا 3 حصې کار شوی دی یو حصه پې پاتې دی د 3 کروړو روپو خو صرف هغه روډ دی د هغې نه علاوه تاسو وګورئ چې مونږ ته بیا دا بل سکیم راوړو چې دا پراجیکټ و چې به مین روډ باندې دی دا لایټونه سیسټم ولګي دا سټریټ لایټ یې د تخبې د بلې بلې علاقې پراجیکټ و مونږ هلته کې جګړې او محنت کړی دی هلته کې مو ډېر غټ منډه کړې ده دا پراجیکټ مونږ راوړو هغه لایټونه ته مونږ خپل کلي ته راوړل او نن تاسو وینئ سټریټ لایټ یې لګېدلي دي اخري لږ غونته کار پې پاتې دی او د دې نه علاوه تاسو وکته د 3 کروړو روپو د CNW دا دیرې دا روډ مو پې منظور کو کني دا د نورو خلکو وړي وروره د کس ته وړو د دې کلي نه چې بهي که ده دا کارونه وکړو بیا به دا خلک دې خوښوي دا د دیرې دا روډ چې کوم دی دا مونږ دا دي داسې کار کړو چې دی عاطف خان ته وایي چې دا به د بوټسیري تاسو که لیدلي هغه ګټې ترې راوړي ټرالو والا هغې طرف ته وي دا هغې له وړی دی ورته وایي چې په هغې باندې 15000 کوره خلک دی
مونږ دلته کې جګړه وکړه، مونږ ورته وی بای که 15000 کوره خلک عاطف خان ته په الیکشن کې ګرځېدلې ولې نه عاطف خان مزغو واغستوي بای وی حقیقت خدا رې چې زه الیکشن کې په هغه کوڅه تلم بیا ری بوټسيري کې د غر په لار باندې 15000 کوره دي زه په تلې ولې نه ما هغه روډ ته مونږ په دې غروړو تن مدیره کې دار یو کو تاسو وینئ چې دیره شیشه روډ شته کړو. دا غیر علاوه تاسو د دیرې نه د پنیر باندې چې دا بایپاس روډ روان دی دا بند شوی اوس ټیم مونږ کار په سٹارټ کړو بیا د دې لانجو د لاسه چې دلته خپلو کې دې لانجې مانجې واچي چې بای دا کارونه بند شي هغه کار مونږ بیا شروع کړی دی او دا بیا په کار روان دی بایپاس د باغچې سټاپ نه سیب په بل رار چې دا پاګې باندې دوباره کار سٹارټ ته شروع دی په زه به تاسو ته صرف دا وایم اوس چې بای تاسو خپل سوچو کې تاسو زمانہ سیوا پوهیږئ چې کم څوک د دې کلی مفاد کولی شي څوک د دې کلی د پاره جنگ کولی شي د دې کلی د پاره سروړی شي ځکه چې زمونږ او تاسو د ټولو ژوند دلته دی مونږ چا پسې غلطي خبرې نه کوو نه چا پسې وایو خو به یې هغه وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې د دې کلي مفاد وشي د دې کلي د پاره نور څیزونه ترقي ورکړي دې کلي لا ځکه چې زمونږ او تاسو د ټولو ژوند پکې دی او د دې نه علاوه مونږ د ګراوند خبره روانه کړې ده ان شاء الله زموږ خبره ان قریب ډیره نږدې ده یو وجربه ګراوند مونږ خبره تقریبا 3 سي ختمه کړې ده او وجربه ګراوند باندې قریب ان شاء الله دلته منظور شي. اخر کې زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې بای تاسو مال په دې دومره ګڼ تعداد کې دوره لنډ وخت کې مال دوره عزت راکو زه تاسو بیا شکریا ادا کوم ډیره مننه خو به هغه سړی کامیاب کې چې د کلی مفاد غواړي او د کلی مفاد کولی شي او ان شاء الله په حکم د خدای زما تاسو سره دا وعده ده او دا مې رب سره وعده ده چې به زه به خپل کلی د خپل خلکو بالکل چرې بم زه د دې وازاریونه کوم او نه به چرې دروغجن شم او نه به چرې د دې ملک کوم پیسې وخورم. والسلام. جنید باچا ډېرې مزیدار خبرې وکړې خلکو به ناظمان جوړېږي بیا به کارونه کوي او هغه د ناظمانو مخکې کارونه وکړه تاسو ولیدل نو دا یو نیم الیکشن چې کنه دا داسې اوس لکه جنید باچا د ادبګرو د چم دی خو چې داسې ګورم نو بای د هرې محلې خلک پکې ناست دی د دیرې پکې شته د عثمانزو پکې شته د بیزاتخیلو د هرې محلې خلک پکې شته وګوره پړ په تاسو مکمل ښه دا دبګرو خلک نه دا په تاسو مکمل پړې ځکه چې بای دلته سی کنه په یو علاقه کې غم وجو هغه ټول محلې والا دا هغه غم باندې پړې نو تاسو په جنید باندې پړې غوره مونږ به سره داسې منډو تاسو په پړې مکمل به سره منډو واخې نو دې ټیم کې کستا د خوخي علي رحمان بای بلګو راوړو خدای علي رحمان بای یو خبره ده کوم والله خو سړې ده خو سړې ده کما سره ګرځېدل لري په کراچۍ کې یو مسله راغله وا نو بای مسله دا چې و چې اپریشن ولا کوي او تر موږ د محلې نو ویناله ما نو هغه چې تقریبا 1,20,000 روپے په راتلې خو چې علي رحمان په ګرنګو ک کنه نو بیا 1,20,000 روپے وی سلور کسان ته خدمت ته ولاړو په کراچۍ کې ښا په کراچۍ غو تخار کې یو سړی تعالی په ټلیفون باندې د 1,20,000 او 2,00,000 روپو کار کوي کنه نو هغه سی ګوریا معمولی سړی دی او سلور کسان چې ته خدمت ته ولاړي هغه علي رحمان زموږ د باغچې ډېرې د ادبګرو د چم دی هغه ته خاص ورکوم چې تاسو سره یو څو خبرې وکړي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. عبد خو خبرې وکړې زه خو یو حقسار او غریب کول ته سړی یم او دا د عبد به مینه ده او لومبې خو ټولو ملګرو ته چې کم د بار نه راغلي بار محلو نه راغلي دي زمونږ د محلې دا واړه چې کم دی نو دې خیالو ساتئ چې دې کیني ولاړ دي زیات ملګري او دې نه علاوه جنید خو تاسو سره تفصیلي خبرې وکړې چونکې ادبګر زموږ محله ده او جنید چې کم دی نو محله ادبګر سره تعلق ساتي او تقریبا غم خادي رشته هم د ټول نه زیاته په ادبګرو کې ده زمونږ نه په چم کې ځای په ځای باندې ګیلي کېږي چې یاره تاسو په دیره کې ډېر کار وکړو یا تاسو په دغه کې محله کوخیل کې ډېر کار وکړو یا دلته د جاوید دی لار مو وکړه نو په دې باندې د کلي خلکو د دې نه یو ډرامه هم جوړه کړې ده چې یار دا کارونه تاسو غلط وکړو اوس دا چې چاته شوي دي دا هغې ته پته چې یار دا کارونه ټیکو شو که غلطو شو زمونږ د چم یو څو سوالونه زمونږ د هلکانو د ګیلو مانو په شکل باندې د محل ادبګر چونکې جنید د ادبګرو دی د ده نه زیاته ګیله په ادبګرو دلته په چم کې کېږي نو ګیلې معنی ډېرې دي خو د ادبګرو دپاره د دیرې چې کم روډ کېدو دا CNW روډ چې کېدو نو د هغه CNW روډ سره موږ د ادبګر روډ د دې کچمش د دې منډه تړله د دې PC1 ټول یو ځای شوی وي
خو د ګورنمنت طریقې کار دی چې هغې تا ته وي چې دغه روډ مخکې کا او دا رستو کا دې کې بیا بنده څه نشي کولی زمونږ خو هغه هم کلی دی دا هم کلی دی او زمونږ ټول کلي ته که په ادبګرو کې کار راځي که کوخیلو کې راځي لکه دلته کې که جنید له الله کامیابي ورکړه نو تاسو به فخر سره ویلی شئ چې یاره چیرمین د ادبګرو دی لومبی خو دا دی تقریبا د جنید عزیزان ناست دي بل د ادبګرو دا مین روډ چې کوم شروع کیږي دا سروس روډ نه به شروع کیږي دا به چیلي را به پورې ځي دا علي حیدر کاکا ناست دی کاکاجي تاسو ته به یاد وي تاسو ته ما جومات کې شپږ میاشتې مخکې ویلي تاسو وی د پل لاندې لږه لار ده ما ته کاکاجي لږ صبر وکړئ دا به انشاءالله د چیل ایران نه شروع کی سروس روډ لبزو داسې د پیټي کاکا د کور مخې ته به تیریږو دې سره به دا وړې وړې لارې هم کېږي نالې به هم کېږي او داسې به اکرام الله کاکا تر کوره پورې ځو هغه تاسو نه ګورئ هغه شوی دی الحمدلله هغه روډ شوی دی زمونږ وړې وړې کوڅې چې کوم دی دا دونه غټې لارې چې کېږي وړه کوڅې شی نه دی چې په 2 لکه روپۍ کېږي او په 50,000 روپۍ کېږي زمونږ کوشش د غټ د اجتماعي کارو چې زمونږ محله زمونږ کلی په دې باندې ښکلي شي هغه شکر دی الله وکړو هغه تقریبا کارونه رانه بل دین علاوه کارونه وړې وړې خبرې دي د یو سړي لبا خلک اکثر خلک چې دی دا چې څونه ولاړ دي نو دې کسان لبا کار نه ګوره کار لبا سړی ګوره دا ټول دې ته ولاړ دي ټیک د خلک بوله وټ ورکي خو هغه لبا کار وګوره هغه جذب بیا سکی داسې مخکې هم دلته په دې کلي کې مشرې کشرې تېرې شوي دي خلکو له کار کتلی دی بیا به هغې له دا کار چل نه ورتلو چې اوس یې څنګه وکړو مونږ کار له سړی کتلی دی هغه جنید دی تاسو ته پته ده نو تاسو به مهرباني کوئ دې وخت کې به تاسو سره ابل ما ته امجد وایي خبره کوله زمونږ د لوړې محلې نهال لارور چې کوم دی هغه په دې کینډیډیټو کې یو کس یادو وي هغه ما پسې راغی ما سره کېناستو هغه ما سره 4 رشتې روغ کړلې 4 او داسې کره رشتې روغ کړلې وی چې ما ورته چې لکه مونږ یو بل کرزو راځولې نه دې وخت به ګوره تاسو سره خلک رشتې هم روباسي چموالي هم در سره روباسي هغه رشتې پر پسې روباسي هغه به تاسو ته لیدلې هم نه د ټول لړمبې که زمونږ د یو سړي د تره زوی د ماما زوی په بله محله کې اوسي هغه ته به ځې ور به ډبې هغه ته به د غم خادې ست کې خو چې په محله کې نو مونږ په سب کې یو کس ودرېږي یو مشر ته ووایو چې اعلان وکړه چې یار دا غم ده دا خادي دی دا پروګرام دی هغې کې د ګیلې ځای بیا پاتې نه شي د چم خبرې د تړي نو زمونږ چم سره تړه شته دی او زمونږ د ادبګرو جومات نه چې بل دا برانچ راوتی دی د لوړې دلته تقریبا بارایي خلک نشته دا زمونږ همدغه ځای زمونږ خپل خپلوان دي زمونږ عزیزان دي مونږ دا ګڼو چې زمونږ دویم جومات دا دی د ادبګرو نه بعد زمونږ دویم جومات دا دی او دا شکر دی د اکرام الله کاکا دی چې کوم فیملی ده دی آباد ساتلی دی الله دې سره ښه وکړي په دې کې به هم جنید چې کوم دی دا د ثواب څیزونه خو دې وخت کې پروپیګنډې کردار باندې اوازونه روان دي څوک یو شان اواز کی څوک بل شان اواز کی دې وخت کې چې چا سره کار شته دی چا سره کردار شته دی نو هغه به چا پسې خبرې نه کی ابل زمونږ دغه ځای جلسه وه هغې کې مونږ لږې خبرې وکړې خو مونږ خبرې چا پسې نه کولې یوې نوې میاشتې نه زمونږ په دې کلي کې چې چا پسې مونږ خبرې وکړې یو ګروپ لګیا دی په فیسبوک باندې کنزل تقریبا دا څومره لکان چې فیسبوک کې نو دوی ټولو ته پته ده په فیسبوک کنزل سپکې سپورې خبرې پیغورونه نو هغه مونږ یوه نیمه میاشت برداشت کړو خو بیا زمونږ ملګرو هم وایي چې یاره هغې کومه جلسه وي هغې کې پاسي تاسو پسې سپکې سپورې مشرانو کشرانو پسې خبرې نو هغې وایي چې یاره کم سے کم که حقیقت د دې صحیح نو جواب یې ورکړې مونږ هغې بس خبرې نه یې کړې خو چې څه خبرې وي نو هغه مونږ د هغې لږ ورته وړې وړې خبرې مو ورښکاره کړې چې د دې کسانو دا کردار دی تاسو به یو مهرباني کوئ جنید تاسو ښه پېژنئ که د ده نه پکې تاسو ته کار والا منډې والا تاڼې تحصیل والا تاڼې تحصیل هم وروستو ده روغې سپالې والا چې تاسو ته پته ده چې مخاوریز دی معزز سړی چې کوم دی همیشه په دغه کې چې کوم دی 10 کسه چې راغونډ شي نو په هغې کې هم داسې مخاوریز کس ګوري چې یاره د پلانکي کس مسله طور پسې ورشه تاسو ته ښه پته ده په ټولو کې ښه مخاوریز دی دې کې اکثر کسان داسې ولاړ دي څنګه چې یو سړي د مګرمچو دغه ته ورټوپ کو او چې ورپورې وتو نو خلکو ورته وایي یاره ته خو ډېر تکړه سړی وي تا دا شی وي 2000 چې کوم دی نو دې ته دې ورټوپ هم کو پورې هم ترې وتې وي هغه ورته وایي چې ما له چادیکه را کړې وه دې کې تقریبا کسان له چادیکه ورکړې ده دا ګورې ولاړ نه دي دې کې دا چې کم کسان ولاړ دي تاسو مهرباني وکړئ دا ووټ دونه سپک شی نه دی چې بنده به هسې خرابي لکه دا غم خاده او د رشتې نور هم ډېرې خبرې دي یو سړي د قبر کې ټول له مخکې ورشه هغه له د روټۍ ست وکړه هغه سره د هغه په خیر ښېګړه کې منډه ووه د هغه په تکلیف کې هغه سره منډه ووه په دې ووټ باندې که ستاسو نه څوک خفه کېږي نو تاسو سره په بوت کې دننه څوک نه ولاړو تاسو د خپل ضمیر ټیک فیصله وکړئ تاسو سره به دننه په بوت کې دننه یو الله یو به تاسو یې تاسو په دې باندې د کلي مشر چې خوښوئ نو هغه چې دې ځای نه کم چیرمین جوړېږي هغه به تحصیل کې د ګړۍ زمونږ تحصیل جدا شوی دی هغه به هلته کې ممبر ومي نو چې ممبر زمونږ دا سړی ناست دي
تاسو د کینډیډیټ کې وګورئ تاسو مناسب سړی پاس کې چې دالته تحصیل نه سره شو کی زمونږ د کلی مسله صرف لار کوڅه نه ده ډېرې مسلې راځي ګوره زمونږ په کلی کې ډېرې مسلې دا روانې دي څه خلک په دې باندې سیاست کې چې په تاړه کې لږ غونته لین دین جوړ کړي خلک پې اوچتي خلاصي د هغې نه پیسې اخیستل په هغې دباول دا خلک چې کوم دی چې څونه خلک هم دی هغې چې دا کوشش کړي هغې سره نور طاقت نه که نور طاقت به وله ورکړو په خدای قسم چې هغې تر کم حده پورې تللی شي نو زور به سر کړي زمونږ د خلکو چې کوم دی دنیا ډېره وړه ده زمونږ چې څومره وسایل دي هغه ډېر لږ دي نو په لږو وسایلو کې به ټیک سړی منتخب کو چې د کلي له کم سے کم د خیر ښېګړې کار وکړي یو سړی او که دغه خبرې د هغې نه علاوه په کلي کې د معتبرۍ خبرې دغه خبرې نو تاسو کتلی دی په جنید باندې اکثر زموږ د مشرانو کې داسې کسان دي چې زموږ سره مشترکه تعلق دی جنید سره هم دی ما سره هم دی هغې راشي نو زه ورته لا بیا هم خبره تیزه وکړم زه ورته یم کاکا موږ خو دا چل کړی دی خو جنید ورته صرف خاندي تاسو ټول مشران به ګورئ نو خوش اخلاقه سړی هم دی با کردار هم دی د خلکو دې وخت کې مختلف څیزونه روښکلي دي چې یاره د چمې دا کارونه کو د کلي دا کارونه کو څوک وي یاره د بجلۍ اغلا کي څوک وي لکه جنید د بجلۍ اغلا چې کي نو ادبګرو کسان ناست دي نو 15 کال نه د بجلۍ بل ولور کي د ادبګرو جماعت بل زمونږ الحمدلله مونږ ته اخلاص شو زمونږ د ادبګرو چې څونه څیزونه دي نو په هغې کې به زما د جنید ټیک ټاک کنټریبیوشن دي په ټیک کولو کې مونږ سره دونه وسایل نشته چې ټول څیزونه به ټیک کړو خپل وس به مو ټیک کړي نو تاسو د ادبګرو چې زمونږ څونه مشران هم ناست دي د هر یو ټبر چې کم دی نو کم سے کم څه ناڅه رشته دار ولاړ دی تاسو به دا مهرباني کوئ رشتې کې به ورسره بل ځای کې تاسو دغه وکړئ تاسو ورسره بل څه کې اخلاص وکړئ تاسو وله غم خادي لږه ټیټ وکړئ ناسته ورسره په غم کې ډېره کوئ خادی له وله وختي ځئ خو دا اوټ چې کم دی دا به یې ضایع کوئ نه کم سے کم د دې نه علاوه زمونږ د محلې چې کومې محرومۍ دي هغه دونه نه دي زمونږ محله کې د کار کولو ځای ډېر زیات دی زمونږ سره د کورونو جوړولو ځایونه هم ډېر دي خلک څوک لوړې ته وځي څوک چیل ته وځي څوک سروس روډ ته وځي دا به انشاءالله سټریټ لایټ به هم لګي نالۍ به هم جوړېږي روډ به هم کېږي زمونږ کوشش دا دی چې د څاروو دپاره وړوکی هسپتال مونږ په دې باندې کار کړی دی یو ټیوب ویل د لوړې دا اوبه چې کوم دي دا زیاتې خرابې دي چې دا مفت دا ټیوب ویل د دې نه علاوه جنید تاسو ته د ګراونډ خبره وکړه دې باندې مونږ د 3 کال نه لګیا یو خو په ډیری کې داسې یو ځمکه نشته چې هغه داسې مشترکۍ هغه شاملات او بنده هغه راټینګه کړي او هغه د ګراونډ لپاره مختص شي نن سبا چې څونه دا نشې دا تماشې دا څونه غلط څیزونه روان دي مونږ چې کله په 10 کې نو مونږ به دلته لوړې ته راووتو دلته به کلاو ځای نو مونږ به پکې ګیمونه کول کرکټ به مو کو والیبال به مو کو دا اوس زمونږ د کشرانو بدقسمتي ده د دې لپاره هغه څیزونه نشته دا زمونږ په ذهن کې شته انشاءالله د دې لپاره مونږ کار شروع دی تاسو له به انشاءالله دا یقین ساتئ چې مونږ کوشش به دا وي چې ګراونډ مونږ خپل طرف ته جوړ کړو دې طرف باندې وشي چې مناسب ځای میلاو شي مونږ پې لګیا یو انشاءالله نور کارونه خو د الله دی لوی الله دی کوشش دی انشاءالله بهترین د دې نه علاوه په کلي کې چې کم خلک ولاړ دي نو هر یو سره خپله یو بهانه ده د ودرېدو څوک بله زما دغه کتو نو اکثر دا ملګري هم خاندي یو ملګری پکې ولاړ دی هغه وایي چې زه د 4-5 میاشتو نه کلي کې جرګې کوم جرګه کې 40-45 کسان دي مونږ هم پکې یو په دې کلي کې داسې ښکاره روغ هغې چاته نه ده کړې زموږ مشران پکې دي په دې کلي کې 302 په دې دیره کې دغه هغه روغه مونږ کړې وه مونږ پکې منډې تړلې والې وې مونږ په هغې باندې په روغه باندې په جومات باندې ووټ اخیستل ووټ غوښتل دا مناسب کار زما په خیال نه دی هغه بیا هم دعوه کړي چې یاره ما 600 یا 700 روغې کړي دي پته نشته چې کم ځای کړي دي هغه چې دغه ته کښېني وي یاره ما 600 روغې کړي دي مونږ ته پته نشته چې هغه کم ځای کړي دي څوک داسې کینډیډیټس پکې ولاړ دي مونږ خو یو ځای اکثر هغه ملګري چې کم دي هغه کمکل دي په فیسبوک باندې هم لګوي نو زموږ هغه یو ځای ته خیال شي څه ملګري پکې داسې ولاړ دي چې هغې وي چې یاره مونږ دا سکولونه دا هسپتال چې جوړ شون دا مونږ کړی دا په سکول کې استاد دی نو مونږ خو حیران یو چې د سکول استاد به سکول لا هسپتال لا فند څنګه وروړي کم سورسز هغه سره مونږ خو خامخا په سیاست کې منډي وو منسټر دی هغه سره مخامخه انګیجمنټ دی ناسته ده د دې نه علاوه په کلي کې تاسو له به مختلف شکلونو باندې خلک راځي څوک به سابقه ناظم پاتې یم زما دا د احسانات دي چې کوم احسانات شوي دي نو تاسو ووټ ورکړی د امیر فرزن خان د دې ګړی دی هغه اکثر خبره کوي وي دا چې کوم خلک راشي ما ته وایي چې یاره مونږ له کار وکړې نو وي اکثر خلک راته وایي چې دله کار مه کوه دی مخکې ووټ نه درکړي نو هغه وایي دا شتې خو راکړی دی که نه تاسو چې کومو زړو خلکو له ووټ ورکړی هغه تاسو ووټ ورکړی هغه خپل مناسب به کار کړي تاسو خپل ځان ته وګورئ تاسو د ټولو کینډیډیټ ته وګورئ ټیک فیصله وکړئ او ټیک سړی پاس کړئ ډېره مهرباني
او ډېر شکریه ستاسو ټول لوړې والا ته سپیشل دا وایم چې تاسو داسې منډه ووهئ چې دا کلي ومنئ. جنید باچا ګورئ دا ټول کلي ناظم به یې ګورئ. اوس نه وله زه مبارکي ورکوم په 19 تاریخ نه اوس نه وله زه مبارکي ورکوم ځکه چې په دې کې چې دا کم خلک چې زه وینم او ناست دي که نه نو دې کې د هر ځای ووټ دی. میں حامد اولاد او خبرو چل چې ورځي که نه اوس ته وګورو نو لږه موقع به وله ورکړو یو څو خبرې کي تاسو ته یوت نه مودرو لرې. الله پاک ته زموږ د کلي دپاره هغه وکړي چې هغې کې ستاسو زموږ خیر وي. ما د جنید بایدي سره او علي رحمان دي سره دا فیصله وکړه چې بھائی تاسو خو لارو نالې یادوئ خو زما د ینګ کسانو له د ګراوند ضرورت دی چې دې له موږ ګراوند جوړ کړو. که خبره د بال شوه د بیټ شوه د وکټ شوه هغه به زه درته قسم خورم چې زه به د خپله ژبه دې رکارډ نه ورکوم. بیټ ته زما رجیب علي وکټ ته زما رجیب علي غټه مسله موږ ته چې د ګراوند ده چې ګړی ته لټ شي غټ ګراوند دی دا نه چې کې صرف کرکټ کېږي هغې کې به یو ماشوم راشي د موټر سایکل چل به پکې زده کوي بل به پکې د ګاډي چل زده کوي څوک به پکې زارې لوځي یو ګراوند به میدان به دی به ما سره دا قسم وخوړ چې انشاءالله دا وعده به موږ ستاسو پوره کوو. زما وروڼو خره ته پته ده د کلي کې لوی شو خره ته پته ده انشاءالله او انشاءالله زما تاسو سره دا وعده ده که زمونږ په لاس کې غټ کار نه نو دا وړوکي به یو وي او د ژنګو کسان ته زم چې ستاسو د شټ ضرورت دي د والیبال ضرورت دي د نیټ ضرورت دي نه انشاءالله دا به زه خپله جیب علم دا چې مرګ پاس په بلې راښکاره کېږي دا چې مرګ پاس په بلې راښکاره کېږي دا مخلوق چې هر ځای ډلې ډلې ګرځي دا به نوې بندګۍ راښکاره کېږي انشاءالله. بچې په 19 تاریخ ورشئ نو بس کټ لې را بغوئ اور لکه درکوي به مونږ ځان له سرچ کرئ کو یو ځای پروګرام دی بل ځای پروګرام دی او دا کټ هم نه د عزت نه خلک دا خو هر ځای کي مړه او چې چا له ځي نو بس ویکټ را بار که که نه وي چې ویکټ را بار کوم وي چې در وړم پوه شي نو دا خو د هېرېدو رقم نه ده که د شپې سملې نو هم به په کټ کې سملې یاره چې په دې کټ کې یو سړی سملي او بیا مغله ووټ نه ورکوي نو په ایمان وي لکه دې به څه کوي. الله پاک ټول عوامو له الله پاک داسې توفیق ورکړي چې خپل وټ صحیح ځای استعمال کړي د غلط استعمال نه موږ ټول وساتي ځکه چې په دې وټ باندې موږ غلط سړی پاس کړو هغه څومره رواني کوي غلاګانې کوي غلطۍ کوي په هغې کې ټولو کې دا کسانو یې صحیح چې شاباس کړي تمام الیکشن کې الله پاکه هر یو ډله چې هر یو ګروپ چې ته پکې شر او فساد نه جنګ جګړو نه موږ ټول وساتي الله پاک اتقا مینه محبت زموږ نصیب کړي الله پاک څنګه دې حجره کې ملګري راجمع شوي دي الله پاک داسې جوړونه مطابق کړي الله پاک د باغیانو خیر موږ ټول راکړي په رحمت